سلام، زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 14مه چې د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې له 3 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د ملګرو ملتونو له تور نوملړ څخه د حکمتیار د نوم له ایستلو سره د روسیې مخالفت، د بېواکه شویو وزیرانو د کار د دوام ناقانونه بلل کېدل، بزرگوارات به حیث وحید مشروعیت ندارند. د مخابراتو پر پخواني وزیر د تورونو په وړاندې د نوموړي غبرګون، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، او د سوریې د حکومت د مخالفینو لخوا د سولې په خبرو کې له ګډون نه ډډه کول. اوس هم پوره خبرونه، زه فریدالله محمدي یم. روسیه د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې د حکمتیار له نوم ایستلو نه مخنیوی کوي. وال سټریټ ژورنال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان له خولې لیکلي چې دغه هیواد له تور نوملړ نه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو مسله ځنډولې ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل دایمي غړي فرانسې هم له تور نوملړ نه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره مخالفت کړی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړي هیواد فرانسې 2 اونۍ مخکې پر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو له لرې کولو سره مخالفت وکړ. اوس د دغه شورا بل غړي روسیې هم ویلي د دغو بندیزونو د لرې کولو مخالف دی. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویان ویلي د مسکو د دغه کار لامل روښانه نه دی، خو په دې اړه یې پرېکړه ځنډولې ده. روسیې د امنیت شورا له نوملړ څخه د حکمتیار د نوم د ایستلو مسله ځنډولې ده، خو مخه یې نه ده نیولې. روسیه لا زیات وخت اړتیا لري تر څو د هغه د نوم د ایستلو موضوع وڅېړي. داسې اندېښنې شته چې د روسیې دا کار به له حکمتیار سره د سولې موافقه پیچلې کړي. خو مسکو له تور نوملړ څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په وړاندې په مخالفت سره کومې موخې تعقیبوي؟ ما امیدوار هستیم که روزها بنا به اینکه مقروض ملت ما از نگاه اخلاقی، از نگاه سیاسی، از نگاه انسانی هستند و تمام فروپاشی و تخریب افغانستان برمیگرده به سیاست‌های غلط شوروی سابق که جانشینشان روس هستند. امیدوار هستیم که امو فاجعه انسانی را با روش بهتر خود جبران کنند، نه ای که باعث یک فاجعه دیگه شوند. ولی ما نمیپاشیم. توجه به رایزنی هایی که بین دولت افغانستان و دولت روسیه صورت گرفته، اونها اعلام کردند که به هیچ وجه مخالفت نخواهند کرد با مسئله حذف نام آقای حکمتیار و حزب اسلامی از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد. بنابراین صرفا یک بحث مهلت خواستن دولت روسیه هست و نگرانی خاصی را تا این حال ما نمیتونیم تصور بکنیم. د افغانستان په مسله کې د روسیې بیا ښکېلېدل او د طالبانو او افغانستان د جګړې په اړه د چین، پاکستان او روسیې د درې اړخیزې ناستې کوربهتوب افغان حکومت اندېښمن کړی دی. هر نوع تماس با این گروپ ها بدون مشوره مردم افغانستان، بدون خواست مردم افغانستان، جفاست به حق تمام قربانی هایی که ما در چند سال گذشته متقبل شدیم بر دفاع از وطن و برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی. افغان حکومت له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه د 2014 زېږدیز کال په سپټمبر میاشت کې لاسلیک کړه او په ډسمبر میاشت کې په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دغه ګوند پر مشر د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د دغو بندیزونو لرې کېدل د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یوځای کېدو لپاره یو شرط دی. خو له تور نوملړ څخه د حکمتیار د نوم د لرې کولو په اړه وروستۍ پرېکړه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو لخوا وشي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د دوی مالیې او بهرنیو چارو وزارتونو د کمیسیون ګډې څېړنې ښایي چې د بهرنیو چارو وزارت خپله 83% پراختیایي بودیجه لګولې ده. د دې کمیسیون غړي وایي چې اوس باید د دې قضایي ارګانونه د بهرنیو چارو د وزیر د برخلیک په اړه
پریکړه وکړي. اخوا د ولسي جرګې اداري هیئت له ولسمشر نه غواړي چې د اوو بې واکه شویو وزیرانو په هکله د دوی پریکړه ومني او د هغوی په ځای باندې نوي نماند وزیران ولسي جرګې ته ور وپېژني. په هغه لیک کې چې د مالیې وزارت تېره اونۍ د بهرنیو چارو وزارت د پراختیایي بودیجې د لګولو په اړه لیږلی وایي دغه وزارت خپله 3 سلنه بودیجه لګولې ده. اوس باید د بهرنیو چارو وزیر په عدلیه او قضایي ادارو کې دوسیه پرانیزي څو په دې اړه پرېکړه وکړي. دعوای حقوقی شد میتونه که وزیر خارجه دعوی حقوقی خود برای ارگان عدلی و قضایی پیشکش بکنه و دوباره بررسی شود. اگر واقعا وزارت خارجه 73% بودجه را مصرف کرده باشه در حقش ظلم شده. د ولسي جرګې اداري پلاوی د بېواکه شویو وزیرانو د کار دوام ناقانونه بولي او وایي سترې محکمې د دوی پریکړه تایید کړې او دا اداره نشي کولی د قانون پر خلاف د اساسي قانون ماده تفسیر کړي. از دید ما این 7 بزرگوارات به حیث وزیر مشروعیت ندارند و از دید ولسی جرگه فرستادن قضیه استیضای 7 وزیر به استر محکمه هیچ نوع سابقه قانونی نداره و یک مسئله واضح و آشکار است و فکر نکنم استر محکمه هم در ارتباط کام تفسیری که در مخالفت با قانون اساسی باش ارائه بکنه. که څه هم ولسمشرۍ دفتر د پراختیایي بودیجې د نه لګولو له امله د کابینې د 7 وزیرانو د بېواکه کولو په اړه د ولسي جرګې پرېکړه نه ده منلې او د اساسي قانون 92مه ماده یې سترې محکمې ته لیږلې، خو ستره محکمه رسنیو ته په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. هر نوع ابهام در چگونگی به دسترس قرار دادن اطلاعات و اسناد برای مردم و برای کسانی که نیازمند هستند در حقیقت به نحوی صدمه بسیار کلان در روند حکومتداری و ایجاد تضمین شفافیت حکومتداری برای مردم است. به هر اندازه‌ای که حکومت، قوه قضاییه، قوه مقننه اطلاعات پنهان نگه بدارند و اما اندازه شاخص‌های حکومتداری متاسفانه ضعیف عمل می‌کرد. له کابو 2 میاشتو راهیسې د بېواکه شویو 7 وزیرانو برخلیک روښانه دی. حکومت په دې اړه چوپتیا غوره کړې او د محکمې د پرېکړې په تمه دی. له کابو 1 کال راهیسې د کانونو وزارت وزیر نه لري. د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم د وزیر له استعفا وروسته تر اوسه بل نوماند وزیر نه دی معرفي شوی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته هم د وزیر له استعفا وروسته تر اوسه بل نوماند وزیر نه دی معرفي شوی. او همداراز له هغې وروسته چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د ننګرهار د والي په توګه وګمارل شو، دا وزارت وزیر نه لري. دغه ټول وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر په ده باندې لګېدلي تورونه نه مني. یوې دولتي سرچینې ویلي چې ښاغلي وحیدې په دغه وزارت کې د فساد د څېړنو د هیئت په کارونو کې مداخله کړې تر څو د دې څېړنو مخنیوی وکړي. اخوا د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ په وزیر باندې له مخکې تورونه وارد وو او حکومت اوس هم خپله پرېکړه ناوخته ترسره کړې ده. له مالي امکاناتو ناوړه استفاده او د مخابراتي خدماتو د 10 سلنې مالیې د راټولولو د څرنګوالي له څېړونکي پلاوي سره همکاري نه کول هغه تورونه دي چې د مخابراتو پر سرپرست وزیر عبدالرزاق وحیدي لګول شوي دي. مطلقا کتمان، غفلت وظیفوی و یا به تفاوتی در برابر فساد وجود نداشته. وحیدي د خپلې دندې ځنډولو یو لامل د ګرځنده ټلیفونو د عوایدو د سیستم په جوړولو کې ځنډ ګڼي او ټینګار کوي خپلې هڅې تر هغه ځایه چې په نوموړي پورې اړوندې وي ترسره کړي دي. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اقدامات خود به شکل شفاف انجام داده و در این قسمت اسناد هم به اندازه کافی موجود است. له دې جملې د افغانستان د روڼتیا بنسټ وایي پر عبدالرازق وحیدي له دې مخکې تورونه مطرح وه او د نوموړي د دندې د ځنډولو په اړه پرېکړه په ځنډ شوې ده. قضیه وزارت مخابرات به نهادهای عدلی و قضایی چندین ماه قبل سپرده شده بود. او زمانی بود که وظیفه رهبری وزارت مخابرات باید به تعلیق درآمده شد و حتی ممنوع الخروج می‌شدند تا اینکه اتهاماتی که به اونا وارد شده بود اونا را پاک می‌کردند. عبدالرازق وحیدي له سیاسي پلوه د اجرایي رئیس عبدالله په دوهم مرستیال محمد محقق پورې تړاو لري او دا د ملي او والي حکومت لومړی وزیر دی چې د اداري فساد په تور له پلټنو سره مخامخ شوی دی. په داسې حال کې چې د شفق 2 عملیاتو له پس پرمختګ نه نیوکې موجودې دي، د ملي دفاع وزارت وایي دغه عملیات
په پوره ښه ډول پر مخ روان دي تر څو ملکي وګړو ته پکې زیان ونه رسېږي. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې ترهګر له ملکي وګړو نه د سپر په توګه کار اخلي چې له همدې امله دغه عملیات پچ پر مخ ځي. د تېر کلونو د ژمي موسم په افغانستان کې د جګړې د درېدو وخت و، خو ملي دفاع وزارت وایي سږکال داسې نه دی. د ملي دفاع وزارت د څرګندونو له مخې په اوسني وخت کې د هېواد په 18 ولایتونو کې جګړه روانه ده. امنیتي چارواکي ژمنه کوي چې په دې ژمي کې زیانمنونکې سیمې امنې کړي، خو تر اوسه د هلمند، فاریاب، بغلان، کندز او بدخشان ولایتونو په ځینو برخو کې نښتې روانې دي. عملیات محاربه‌ای که ما در سرتاسر افغانستان به شکل بسیار احتیاط‌آمیزش انجام میدیم به خاطر از است که مردم ما، خانه‌های مردم ما و اموال و کسایی که در اونجا آسیب پذیر هستند زیادتر با آسیب‌هایی که منجر به تغییر مفکوره‌های مردم می‌شود نشوند. د 3 ورځو لپاره د هلمند کندهار د لارې تړل کېدل او د هلمند په سنګین او نادعلي ولسوالیو کې د جګړې پراختیا او همداراز د نوموړي ولایت د لاسه تللو برخو بیرته نیول کېدل د شفاقتو عملیاتو د مشرتابه د څرنګوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. زموږ عملیات بیا هم ادامه لري. تاسو شاید حال یاست د سور ګودر په ساحه کې 6 کیلومتره موږ پیشوي لرو او هلته موږ 12 اراضي د دښمن موټر سایکلان زموږ د پولیس وړونو لاسته ورغلي دي، د هغو سلاوي مهمات زموږ لاسته راغلي، زموږ پیشروي د بولان په سیمه کې د عینک په ساحه کې هم تاسو شاید حال یاست چې دښمن سخت تلفات لري. دشمن تحرک داره و تحرکات دشمن یک تفاوت هست نسبت به تابستان. طبعا معمولا اینا هم وقتی زمستان میشه برمیگردن به مراکز اصلیشان برای جمع‌آوری منابع بیشتر برای اینکه خب آمادگی بگیرن از بیرون. اما ما با وجودی که اقلیم هم برای نیروهای امنیتی افغانستان هم یک چالش است، با وجود تغییر اقلیم در ساحات مختلف نیروهای ما شامل عملیات‌ها بودند. په مرکزي بغلان کې هم 14 کلي او 2 د امنیتي ځواکونو مرکزونه د دولت مخالف وسلوالو له جدي ګواښ سره مخامخ دي او یو مهمه نیوکه دا ده چې تر اوسه د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې پراخ عملیات نه دي شوي. این عملیات ها را حتما اجرا کرده نیستیم، اجرا میکنیم و خود مردم بغلان شاید یا گواهی این گپ مخاط شدن که ما عملیات ها خود آغاز میکنیم. که څه هم د شفاقدو عملیاتو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو لخوا د هېواد په 18 ولایتونو کې 21 عملیات روان دي، خو په روان کال کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دغو عملیاتو مدیریت ارزښتمن بلل کېږي. په بغلان ولایت کې یوه مور له 10 کلونو را په دې خوا د خپل زوی چې د ملي پوځ سرتېری و له حال یې بېخبره ده. نوموړې وایي چې له 10 کلو را په دې خوا د خپلې کورنۍ د ورځني اړتیاوو د برابروونکي له حاله بېخبره ده. دا نوموړې په وینا زوی په ارزګان ولایت کې د دندې ترسره کولو په وخت کې لا درکه شوی دی او حکومت تر اوسه د هغه د برخلیک په اړه دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي. مور چې 10 کاله یې د خپل زوی د راتلو په تمه اوښکې تویې کړې وایي زوی د ملي اردو پوځي و او په ارزګان ولایت کې بېدرکه شوی دی. نه مرده ازی درک شد، نه زنده ازی درک شد، نه کدام تنخواه ازی درک شد. این چی شد؟ یک از تا بگر گوشای موج جسته از دانی که یک گپ بشنم که یک اول بره. یعنی به خدا میترسم تکه تکه ایمه. د دې کورنۍ یوازینی نارینه همدا بوډا سړی دی. هغه په غوږونو څه نه اوري او زموږ پوښتنو ته ځواب نه راکوي. دا کورنۍ د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او ټول لګښت یې همدا سپین سرې میرمن په کار کولو سره برابروي. مدت 10 سال میشه پدر من گم است. ای دولت بر ما کمک نکرده، هیچ اقدام نکرده. و پدر من چندین بار ما وزارت دفاع رفتیم، همینجا هم رفتیم اما هیچ بر ما کدام جستجو یا چیزی نکرده بود. پس دولت میخوام که هم جستجوی بیادر و کلان ما بکنه، هم یک دست ما را بگیرن. د نوموړې کورنۍ د غړو شمېر 6 تنو ته رسیږي او له بېوزلۍ کړېږي. اوس هم لنډه دمه لرو.
بیا هم ښه راغلاست. د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دغه ولایت کې د شیعاګانو د څو تنو عالمانو د وژل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریون کوونکي وایي چې په تېرو 2 میاشتو کې د شیعاګانو څو تن عالمان وژل شوي او د هرات ولایت کې د شیعاګانو په څو جوماتونو باندې هم بریدونه شوي، خو تر اوسه هم امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د دې پیښو عاملین ونیسي. د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي په لاریون سره حکومتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پناه غړي تورنوي. لاریون کوونکي وایي له دې سره چې څو تنه شیعه دیني عالمان د ناپېژاندو کسانو لخوا وژل شوي، خو امنیتي ادارو که څه هم د امنیت د ټینګښت ژمنې کړي، خو تر اوسه دغو وژنو د عاملینو په موندلو کې ناکام و. این مسئله خدای نخواسته به یک بلوا و یک فتنه تبدیل نشه که باز یک روز دولت توانایی آرامش را نداشته باشه و نتونه امنیت را برقرار بسازه. له بلې خوا لاریون کوونکي وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي د شیعه او سني وګړو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړي. مردم تشیع و تسنن هر دو به این باور هستند که این فتنه به دست منافقین و گروه‌های تکفیری هست که نه به تسنن ارتباط داره نه به تشیع، فقط کسانی هستند که میخوان فاصله و شگاف بین اقشار مختلفه اسلامی ایجاد بکنن. د هرات والي هم د ځواب ویلو لپاره دغو لاریون کوونکو ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې د نوموړي ولایت د اوسېدونکو د امنیت د ساتلو لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. امیدوار هستیم که انشاءالله بتانیم به زودی خبر خوشی داشته باشیم از دستگیری از این عاملین از این قضایای اخیری که متاسفانه رخ داده که 2 نفر از علمای ما به شهادت رسیده، 2 مسجد ما بمبگذاری شده. په وروستۍ پیښه کې ترهګرو د دې ولایت د امام باقر جومات په محراب کې د چاودېدونکو توکو په ځای پر ځای کولو سره د جومات ملا امام وواژه او 15 لمونځ کوونکي یې ټپیان کړل. اوس هم لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. اروپایي ټولنه د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره 15 میلیونه یورو مرسته کوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولي وایي دغه پیسې به په روغتونونو کې د ښو خدمتونو د ترسره کولو، د روغتیایي مدیریت رامنځته کولو او د ډاکټرانو د روزنو او له ناروغانو سره د ښه سلوک کولو په برخه کې ولګول شي. دغه ټولنه وایي چې په تېره 1 لسیزه کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزیر وایي په هېواد کې د روغتیایي خدمتونو د ښه کولو لپاره د اروپایي ټولنې د دغه پروګرام په اجرا کېدو سره به د هېواد 40 سلنه وګړي چې د رضایت وړ روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي لاسرسی پیدا کړي. این پروژه در قسمت کیفیت خدمات است، خصوصا خدمات شفاخانه‌ای، در قسمت تربیه مدیران شفاخانه هاست و مدیران در سیستم صحی و مهمتر از همه در مورد بهبود کیفیت پروگرام‌های اکمال تخصص ماست. اروپایي ټولنه په تېره 1 لسیزه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول مخ په ودې بولي، خو زیاتوي تر اوسه هم افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو څرنګوالی د قناعت وړ نه دی. Access of all Afghans to